اوس زه د پښتون سټون فدریشن پښتونخوا پخواني صدر ادریس خان ته خواست کوم چې هغه راشي او قراردادونه پیش کړي او ستاسو نه یې منظوري واخلي. ادریس خان. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. دا د پښتنو افغانانو د دې قامولۍ او د پښتونولۍ دې جرګې ته راغلو د لرو برو او د دنیا د ګوټ نه راغلي پښتنو مشرانو، چونکې په داسې قومي جرګو کې قرارداد یو ډېر بنیادي اهمیت لري، ځکه چې قرارداد پاس کول د هغه قومي جرګې یا د هغه قام فیصله وي. نو زه وړاندې قرارداد د دې قومي جرګې دا دی چې پښتانه افغانان یو قومي وحدت وو او قومي وحدت دی. انګریز غاصب د خپلو نوبادیاتي غرضونو او مفاداتو دپاره دوی په 1893 کې په 4 برخو کې وویشل. قومي یووالی د دوی حق دی، کله او څرنګ به کیږي د دې حل به وخت په خپله راوباسي. دا وړاندې قرارداد دی. دویم دا منظور دی. دویم د پښتنو افغانانو دا قومي جرګه د پاکستان د حاکمانو نه دا مطالبه کوي چې په ملک کې دې صحیح وفاقي نظام قایم کړي. مرکز دې صرف 4 محکمې ځان سره کړي چې په دې ملک کې احساسي محرومي او غربت ختم شي. دا قرارداد منظور دی. دریم د ټولې نړۍ د ګوټ نه راغونډ شوي دا پښتانه او افغانان مشران او روشن فکران په پاکستان کې د پښتو ژبې سره په بې انصافۍ د سخت خفګان څرګندونه کوي او دا مطالبه کوي چې د پښتو ژبې د ترقۍ او پرمختګ لپاره دی په ریډیو او ټلویزیون او نورو سرکاري نشریاتي ادارو باندې د آبادۍ په تناسب وخت ورکړی شي. د دې سره دا جرګه دا مطالبه هم کوي چې په فلمونو، ټلویزیون، ریډیو، سټیج او نورو سرکاري او تدریسي ادارو کې د پښتو ژبې او د پښتون کلتور، تهذیب او ثقافت سپکاوی بند کړی شي. د جرګې غړي دا مطالبه هم کوي چې د پښتو ژبې د ترقۍ دپاره دی په پېښور او کابل کې د پښتو اکیډمو ترمنځ رابطې بحال کړي شي. څلورم دا دی د پښتنو افغانانو دا قومي جرګه دا غوښتنه کوي چې په قبایلي پښتونخوا کې د پرایج ابسیار نظام کې د روایتي او تاریخي جرګو د خوښې او رضا مطابق بدلون راوستی شي او دا دې یقیني کړي شي چې په نوي نظام کې د قبایلي پښتونخوا آزاد او خودمختار حیثیت متاثر نشي. د دې سره سره جرګه دا غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي پښتنو ته د هر قسمه سیاسي، جمهوري، آئیني او قانوني حقونه ورکړي شي او دوی ته د ابسیار خلاف په های کورټ کې د اپیل کولو حق ورکړي شي. منظور دی. پنځم دا دی د پښتنو افغانانو دا قومي جرګه د ملل متحدو
او د سیکورټي کونسل د مستقل غړو دا پرزور مطالبه کوي چې په افغانستان لګولې شوي پابندي دی زر تر زره ختمې کړي او د افغانستان سره دوباره آبادۍ لپاره دی پراخ مټ مالی او تکنیکی مرسته وکړي. دا منظور دی د پښتنو افغانانو دا قومي جرګه د ټولو بهرنو قوتونو خاص کر د ګاونډي هیوادونو نه پرزور مطالبه کوي چې په افغانستان کې د مداخلت بند کړي چې افغانان د خپلو تاریخي عنعنوي جرګو په ذریعه خپلې کورنۍ کشالي هواري کړي او په افغانستان کې مستقل امن راولي. دا قرارداد منظور دی. اوم دا دی د پښتنو افغانانو دا قومي جرګه د افغانستان د مشرانو عالمانو پوهانو روشنفکرانو او متحاربو قوتونو نه دا مطالبه کوي چې د افغانستان کشاله دی د خبرو اترو په واسطه په پرامن ډول حل کړي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې امن او سوکالي راشي. دا قرارداد منظور دی. اتم دا قومي جرګه د دنیا د عالمي قوتونو بالخصوص د ملل متحد نه دا غوښتنه کوي چې د وچکالۍ او جنگ په سبب لکونو بې ځایه شوو افغانانو سره د انساني معیار مطابق پوره د مرستې او امداد بندوبست وکړي او ورسره د پاکستان د حکومت نه دا مطالبه کوي چې مصیبت ځپلو خلکو ته دې سرحدونه نه بندوي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی. نهم دا دی د پښتنو افغانانو دا قومي جرګه د پاکستان او افغانستان د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه کوي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو طرف ته پرتو پښتنو افغانانو ته دې بې تپوسه د تګ راتګ او د تجارت ازادي ورکړي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی. لسم دا دی د پښتنو افغانانو دا نماینده جرګه د حکومت پاکستان نه دا پرزور مطالبه کوي چې په افغانانو د ډیورنډ د کرښې نه دې طرف ته په راتګ لګولې پابندي واپس واخلي او کوم افغانان چې نه دي راپرېښودي یا یې واپس کړي دي موږ د دې غیر اسلامي او غیر انساني سلوک سخته غندنه کوو. او اوس زه قراردادونه دا ختم شو خو زه ډېر په احترام او په ادب باندې د دې قومي جرګې د طرف نه د ناستو ټولو پښتنو مشرانو ته ستاسو په وساطت دا مطالبه کوم چې که پښتانه یې د خوشحال بچي د میرویس بچي تاسو قایدین یې تاسو یو اجنډه شی قام په تاسو درپسې دی نورو له ورشئ او نن هم او تاسو تم دا وایو دا یو خبره زما په اړه ارمان دی دوی تم دا خبره کوو چې تاریخ ډېر بې رحمه دی. تاریخ څوک معاف کوي نه. تاریخ خوشحال هم ستایلی دی او رنجیت سینګ دلي هم ستایلی دي. نو تاسو د دغې تاریخ د دغې عمل نه سبق واخلئ او راځئ ښه په ایمان او ښه په اخلاص مټ د دې پښتون قام د وحدت او د خپلواکۍ دپاره ودرېږئ. دا قام به ستاسو سره یي موږ به ستاسو سره یو تاسو به مخکې او دا قام به درپسې. نو په دې خبره اجازت او زه ماته بیا خپل د هلکانو د وخت هغه شعر رایاد شو چې وایي سره شی لیونو زورور بې د زوره نه تښتي. سره شی لیونو زورور بې د زوره نه تښتي. خوله د استبداد په فریادونو ماتېدی نشي. او جبه مې د کړې سوداګره چې پښتون ګټم. جبه مې د کړې سوداګره چې پښتون ګټم. دې کې د پښتو په دولتونو ماتېدی نشي. او موږ د ان الحق مجرمان موږ لیوني د ژوند. موږ د ان الحق مجرمان موږ لیوني د ژوند او دا د سر نشي مو په دارونو ماتېدی نشي.